الأنبياء والمرسلين أما بعد باب سنة المغرب بعدها وقبلها کتاب ریاض صالحین یو 201 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د ماخام د مانځنه فرم النمخ کې او رستا سنت په دې باب کې مخ کې د دې باب متعلق مخ کې بابونه کې حدیث عبد الله بن عمر او د عائشہ رضی الله عنها دو حدیثونه دا تیر شوی دي او دواړه صحیح دي من ولا درس پریدونه خبرې کی یار او دغه خبرې کان یصلی بعد المغرب رکعتين یقینا النبي صلی الله علیه وسلم با د ماخام د مانځنه وروسته 2 رکعاته مونږ دا وکاو د 2 رکعاتو را مراد هغه سنت مؤکد دي چې د ماخام د فرم وروسته هغه کیږي اول نمبر حدیث ته وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مغفر نے روایت المزنی رضی الله عنه چې هغه روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی دي صلوا قبل المغرب تاسو منځ کوي د مانځل د ماخام د مانځنه مخ کې کله چې لمر پریوزي او اذان وشي نو د فرم النمخ کې د الله پیغمبر فرمایي تاسو منځ کوي حکم کړی دی قال في الثالثه درې ځل نبی صلی الله دوزل نبی صلی الله علیه وسلم ویلا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب تاسو د ماخام د نمخ کې 2 رکعات منځ کوي د ماخام د نمخ کې منځ کوي هغه 2 رکعات مراد دي دریم ځل نبی صلی الله علیه وسلم ویلا لمن شاء چې چا خوخی څوک غواړي مقصد دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت ترغیب ورکړی دی او امت ته دغه شان تیزی ورکړی دا چې د ماخام د فرمون مخ کې خامخا منځ کوي تاسو منځ کوي حکم په دې معنی کیږي چې اوس عمل ډیر زیات دغه شان مهم وي ځکه د الله پیغمبر حکم کړی دی خو د دې لپاره چې د امت باندې واجب نشي فرض نشي او بالکل سنت مؤکد ونه ګرځي او د الله پیغمبر سره د لفظ ویل لمن شاء چې چا خوغي پکار دی خامخا پکار دی خو یې د لازم نه دی د څه چې دا واجب د پښانت په امت باندې واجب شي او به امت داغه توان نه لري نو دې روایت کې دغه شان د ماخام د مانځنه مخ کې سنت 2 رکعاته دا ثابت شو او حدیث د عبد الله بن مغفل دا مخ کې تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو بین کل اذانین صلاه بین کل اذانین صلاه دریز النبی صلی الله علیه وسلم دا ویلو چې ګوره په مابین د هر یو اذان او اقامت په منځ کې مونږ دي د هر یو اذان او اقامت په منځ کې مونږ دي نو دې کې ماخام هم راځي کنه خو دریم ځل سلورم د بین اسلام لمن شاء چې چا خوخی معنی دا د هر منځ د هر اذان او د اقامت په منځ کې امت باید دغه شانته منځ کې نوافل کې تحیۃ المسجد کې تحیۃ الوضو کې یو 2 رکعات دغه شانته هغه به اضافه کې تلاوت کې خدغه شانته هر اذان او اقامت په منځ کې وقفه دا پکار د چې اعلام خلکو ته اذان وشي چې راشي او دغه شانته مانځه وخت هغه دومره چې هغه او د څه پکې وکي کاو د سي دغه شانته لار باندې قراشي جمعه ته کندار کو دل دې په خاطر باندې نبی سم دغه شانته او زمونږ د دین مصلحت دار سړی باید د ماقام اذان وشي سم داس باید زور ونه لګي چې هغه ډایرک ودرېږي 2 رکعات مون باید دا وکي دویم نمبر حدیث ته وعن انس رضی الله عنه قال انس بن مالک روایت لس کاله دی انسان د الله د پیغمبر خدمت کړی دی موږ تاسو الله سره جنت کې وځي کې دا وی ولقد رايت كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب روایت امام بخاری دی دا وی چې یقینا ما د الله د پیغمبر غټ صحابه کرام لیدلي دي چې کله به د ماخام اذان وشو نو لمر به پریوتو نو د صحابه کرام با په مسجد نبوي کې دستونو طرف ته تیزی کوله د یو بل نه بستونو ته مخ کېدل چې کله به ماخام شو څه د پاره چې دغه د ماخام د مانځنه مخې دا 2 رکعات مونږ ار یو به د مچنوي ستنه به کوشش کوو چې دغه شانت الله شوالته دغه 2 رکعات مونږ کی یو خبره خو دې کې دا ثابت شو چې مونږ د مؤمن مسلمان کوي به سوتري ته وکی د جمعه ستن دیوال کاغه نه یو انسان ته ودرېږي دغه شانت مونږ کا ځکه بر روایت کې د الله پیغمبر فرمایي دا صلی احدکم فلیصلی الى سترة وليدن منها
کله چې بتاسو کې یو کس مونږ کین هغه سوتري ته وکي او سودی طریقې نږدې لا يقطع الشیطان عليه الصلاه چې شیطان به دې باندې مونږ هغه دغه شان دقت نه کیدو د شیطان مراد دا چې یو انسان چې تیریږي د سړی مخ ته شیطان دی کنه شیطان مراد ابلیس نه جواب راځي او مخ ته تیریږي نه دینه مراد حیوان دی حیوان باندې پرې دی ته چې یو سوتري ته ودرېږي استاد وړاندې ته بلغ شاته هغه به انسانان باندې تیریږي که حیوان هم تیریږي هغه به اقوا هغه به چپ تیریږي نو بل فائدہ په دې روایت کې دا ده چې د ماخام د فرمون مخ کې 2 رکعات مونږ کول صحابه کرام دا د الله پیغمبر زمونږ استاد دین عظیم استاد دا غینه با صحابه کرام زمونږ استاد دین ستنی دوی دا کار کړل چې تیزی به کوله ماخام اذان چې به وشو دې تیزی نه کوله چاله غفر مون قضا کیږي او دې ودرول پکار دي تیزی به دې ته کوله چې 2 رکعات مونږ کی دا به نه پرې خورو بل روایت کې راځي د نمبر حدیث عن سلمان روایت ته غوي چې كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم په زمانه کې 2 رکعات چې مونږ کو کله چې بدغه شانته د لمر د پریوتون لروستا قبل المغرب او د ماخام د فرمون مخ کې لمر د پریوتون لروستا او د ماخام د فرمون مخ کې ومنګه 2 رکعات مونږ کو فقيل نو چا ورته ویل انس بن مالک دا اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما آیا و نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه 2 رکعات مونږ کړه دي دغه دا بل روایت یې مخکې روایت نه دی د الله پیغمبر دغه 2 رکعات مونږ کړه دي قال اغيوت ول كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ کتل چې د 2 رکعات مونږ کوو مونږ به دې چې دا مونږ کوو د ماقام د فرمون مخ کې خدای الله پیغمبر بالکل مونږ ته حکم نه کړو منه کړی نه خدای چې دا چې دلته دغه شان ته دی راوی ته دی عبد الله بن انس بن مالک دغه شان ته حکم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث رسیدل نه ځکه دغه شان ته دا خبره وکړه یعنی د الله پیغمبر منه کړی نه ته سوال کې چې الله پیغمبر کړه کنه نه کړه ومنګه کتلی کنه یو ته دا تقریری سنت چې الله پیغمبر یو عمل کتل او ناروا د الله پیغمبر بالکل منه کړی دی چې کله یو عمل ټیک دی برابر دی الله پیغمبر هغه باندې رد او من عدانه ده کړی سرون نمبر حدیث دار انس بن مالک روایت دا وی كنا بالمدینه من په مدینه کې فاذا اذن المؤذن لصلاه المغرب کله چې به اذان کوون کې د ماخام د منظر لپاره اذان وکړي ایبه تدر السواريه صحابه کرام بس تیزی وکړه مسارعت به وکړي جلتی به وکړه د ستورو طرف ته څنګه چې اذان وش एकदम یو بدی خو منډه کلوبل بدی خو منډه تیزی سره بلاړو او مچ نبوي ستونو تبود 2 رکعات منفرکع رکعتين په 2 رکعات منځونه به کول حتى ان الرجل الغريب لا يدخل المسجد نو تر دې پورې چې کله به یو ناشنا سره جمعه ترانه نوته نو فيحسب ان الصلاه قد صليت من كثره ما يصليهما هغه به دا ګمانو چې یقینا د ماقام جمع شوی د خلک سنت کوي خلق سنت کوي او د دې وجه به دا سوچ کو من کثرتي من يصليهما د دې وجنا چې دغه شان تر ډېر وای د خلکو چې خلکو به د 2 رکعات مونږ کوو جمعه کې ورې سره چې وسره به ناس هغه به زین کوم زمونږ استاد خلکو ځنه خلک اسې ناشتي نو هغه زین کوم د څه بنو ډېر صحابه کرام څنګه چې د ماقام اذان وشو ار یو بدغه شاده پتیزي سره مچره به وستون ته به ځان نسو اول ته دغه 2 رکعات مونږ خامخا کوو هغه به الله پیغمبر راوته هغه به دغه شاده فرض مونږ کوو نو دې روایتونه دا معلومیږي چې یو خبره خدا چې مؤمن مسلمان دا په کار چې کل مونږ کوي سوتره دی بایو دا یو عظیم سنت ته بهترین سنت ده کو څوک به سوتره مونږ کوي مونږ باطلیږي نه خو یو بهترین اجر نه دا محروم شو دویمه فائدہ چې دغه شان در ماقام د مانځنه مخکې 2 رکعات سنت مونږ کول کله چې اذان وشي فرمون لانی ولال 2 رکعات مونږ کول دا یو سنت عمل دی او دې سره مینه ساتل پکار دی مینه دا چې دا کول پکار دی اسمه وجه نه ماقام مونږ دیو دا ټیم ډیر لنډ او تنگ دی زر قضا کیږي او د څه کیږي نه د الله پیغمبر باندې چې کوم وحی راغله باغي وحی کې د ماقام د مانځه ټیم دار با من دغه شانته لمر چې کله پریوز دغه وخت د ماقام شروع کیږي تر دا هغه ټیم پورې چې دغه شانته د اسمان د کینارو چې د کمی غاو تر شروعاله دي
او دا شانته سرواله غونډه چې تورتم شي او دا ختم شي به د ماخام مونږ ختمي. تقریبا علماء چې په حساب کړل یو نیمه غنټه د ماخام د مانځ ټیم دی، یو نیمه غنټه ټیم تقریبا دا راځي. ونن سبا وخت داخلي کې 5 بجې تقریبا یا 2 منټه به پاسه په دا ټیم کې د مون ټیم داخلي. نو تعدین د کول په کار چیرې دا د ماخام مون برانه قضا شي. یو نیمه غنټه ټیم دغه شانته د ماخام د مانځ ټیم دی. کول اول 2 رکعاته سنت دغه مون په کار دی چې الله مونږ تاسو دغه شانته د هر او چې 2 رکعاته سړی کې د میزان د حسنات دی چې شپته کال 50 کال د ژوند دی نو په 40 کال 50 کال ته 2 رکعاته کړي څومره مونږ دا بر لګيږي ستاسو فرض کې وبې لګيږي د فرض خلاو په دې باندې پوره کیږي او فرض کې چې خلاو نقصان نو الله به تعالی درجه اوچته الله به تاسو معافي نه کوي. الله بس دغه شانتي ناشنا درجه بدل کی چې ایران به دا د کم طرفه الله دې موږ تاسو له خیر عمل توفیق راکړي والله دې را قبول کړي. وصلی الله علی نبینا محمد.